السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ښاغلو دوستانو، نننی پیغام دی هغه کوم اعمال دي چې د انسان تر مړه کېدلو وروسته یې ثواب انسان ته رسیږي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي یقینا د مؤمن سره د د اعمالو او نیکیو څخه تر مرګ وروسته دا شیان رسیږي. یو هغه علم دی چې د خلکو ته ښوونه کړې وي او خلکو ته یې عام کړي وي. دوهم هغه صالح اولاد دی چې د تر شا پاته سوی وي. دریم قرآن مجید دی چې د میراث په توګه تر ده وروسته پاته وي. څلورم مسجد دی چې د په خپله پیسو باندې په خپل مالیت باندې جوړ کړي وي. شپږم هغه کور دی چې د مسافرینو د استراحت دپاره او د هغوی د تېرېدو را تېرېدو دپاره یې بنا کړي وي. اووم هغه ویاله ده چې د خلکو د منفعت دپاره جاري کړي وي، روانه کړي وي. اتم هغه صدقه ده چې د خپله ماله څخه په خپل صحت او په خپل جوړښت کې ایستلې وي. دی ژوندی وي، جوړ وي، صدقه یې ورکړې وي. او دغه ټوله شیان چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم بیان کړي دي، د دې حسنات او نیکۍ انسان ته تر مړه کېدلو وروسته د انسان و قبر ته رسیږي. د دغه مبارک حدیث روایت ابن ماجه رحمت الله تعالی علیه کړی دی. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.